د سیکهانو په درمسال چاودنه د افغان ولس د دښمنانو کار دی. سلام ستړي مشئ زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلی. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد څرګنده کړې د طالبانو په کابل کې د اهل حنوت هیوادوالو پر عبادت ځای وسلوال برید په کلکو ټکو غندلی او د افغان ولس د دښمنانو کار بولي. نوموړي زیاته کړې د طالبانو د پیښې قربانیانو له کورنیو سره خپل خوږي څرګنده کړې او د دې جنایت عاملینو د پیژندلو او مجازاتو لپاره د اړینو هڅو ترسره کولو ډاډ ورکړی. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښوي زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.